چلنج په دې میډیا باندې ورکوم چې چا دا ثبور کړه چې ډاکټر صاحب نجیب طالبانو شهید کړی یا د هغه ورور شاپور احمدزی 1% هم په دې کې حقیقت نشته ډاکټر صاحب نجیب دي او د هغه ورور د طالبانو شهید کړی طالبان خو لا سروبي کوي چې ډاکټر صاحب نجیب ورور صاحب مهربانه په کابل کې د بین المللي دفتر ته پسې نصرالله بابر او حمید ګل پسې ورل او شهیدان یې کړه ځکه د حمید ګل او نصرالله بابر خو د مجاهد لیډرانو بادارانو په میمنخانو کې بیا وسول نو کله چې دغه موقع برابره شوه چې مجاهدین تښتي او طالبان راننوځي د دغې نه استفاده وکړه لاړه د بین المللي دفتر نه یې راویسته هلته صاحب مهربانه په چوک کې واچو او ورشي د ډاکټر صاحب نجیب د ورور نه پوښتنه وکړي هغه بیان پروت دی چې هغه وایي چې حمید ګل پاکستان ورته شهید کړو او په دې باندې شپږ اووه کاله مخکې ما 2-3 ویډیوګانې وکړې تاسو ته مې دلته په ثبوت باندې وښودله چې د یو طالب بیان مې درته دلته وښود په دري ژبه کې دی ورشي اوس هم سرچ کړئ چې ډاکټر صاحب نجیب په باره کې هغه وایي چې ډاکټر صاحب نجیب موږ نه دی وژلی په دري ژبه کې وایي او بیا دا هم وایي چې د هغه وخت رسمي بیان د طالبانو پروت دی هغه وایي چې ډاکټر صاحب نجیب موږ نه دی شهید کړی مګر موږ خوشحاله چې بیا شهید شوي او زما یو پیژنګلو په دې لاره کې اتریش هېواد کې اوسېدو واحد الله د نورستان ولایت الله دې وکړي چې زما ویډیو ورته ورسي هغه ماته وویل چې وروره قسم درته خورم چې زه اولنی سړی وم چې په سایکل باندې ورغلم ډاکټر صاحب نجیب او د ده ورور هلته پروت و موږ 2-3 کسان ورته ولاړو او په دغه نه وروسته 3-4 ساعته وروسته وایي چې بیا له طالبان راغله ډاکټر صاحب نجیب را ځوړل کړو صاحب مهربان هلته په چوک کې نو خبره دا د افغانان ورونو چې ولې موږ توهینونه یو بل ته وکړو ولې موږ کنځلې یو بل ته وکړو ګورئ زه خپله خلقي نه یم نه پرچمین زه د مجاهد کورنۍ مګر زه د ډاکټر صاحب نجیب هغه مبارزه چې 4 کاله وه هغه د افغانستان د جوړې مبارزه وه د یووالي مبارزه وه ګورئ د ډاکټر صاحب نجیب اخرني 4 کاله د افغانستان د جوړې او د مجاهدینو د دورانولو اوس په دې ټي وي په دې بل شي وانه کینې چې ډاکټر صاحب نجیب کمونست او کافر او دا واغو دا ټاپینګ اوس معنا نه ورکوي اوس د سوشل میډیا زمانه د هر یو افغان پوهېږي چې اتل او بوتل څوک دی هر یو افغان داسې خلک شته چې ډاکټر صاحب نجیب نه لیدلی او نه د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې پیدا شوي مګر نن د ډاکټر صاحب نجیب مینهوال دي ولې مینهوال دي د مجاهد کورنۍ خلک دي د شنه چګلې خلقیان او پرچمین دي ځکه چې هغه په رښتون کې وو تاسې د ډاکټر صاحب نجیب ویډیوګانې وګورئ یو خبره ورور صاحب مهربانه د کاړي کرښه ده او ستاسې ویډیوګانې چې موږ وګورو د مجاهدینو لیډرانو او ستاسې چې دا ټاپې او د کفر او د یو د بل شي لګوئ ټول هم د وطن د بربادۍ ټول هم دروغ دربېلې په دغه باندې پراته دي په دا میډیا باندې نو خبره دا ده چې ډاکټر صاحب نجیب تاسې د دې ولس د زړه نه شي ایستی او که په تاسې باندې خپل مشران ګران او خپل مشرانو ته تاسې احترام لرئ نو باید چې تاسې ډاکټر صاحب نجیب ته احترام ولرئ ځکه هغه د ولس په زړه کې د ځوانانو په زړه کې ځای لري ځکه د هغې خبرې هغه که واورئ هغه په قرآن او په آیات او په حدیث باندې تاسو ته غوښتنه یې نه کوله چې راځئ په مکه کې کینو د دې قرآن په خاطر باندې دا وطن نه ورانو تاسې وطن هم وران کړو دلته راځئ او د کفر ټاپې هم لګوئ نو خبره دا ده چې په دې باندې دا څو ورځې نه په میډیا کې چې ډېرې بدې ردې روانې دي یو بل ته کنځلې کېږي خدای ته وګورئ په قلا روانې کېنئ نه ډاکټر صاحب نجیب تاسې د خلکو د زړونو نه ایستی شي هغه د دې وطن شهید دی هغه اتل دی هغه قهرمان دی که تاسې هر څومره کوشش وکړئ ستاسې کوشش به سر نه نیسي ځکه چې موږ څه واړه خو نه یو موږ په هر شي باندې پوهېږو زما غونته کې زما په عمر کې په میلیونهاو افغانان چې دي هغه صاحب مهربانه ډاکټر صاحب نجیب مینهوال دي ځکه هغه په رښتیا وانیو او تاسې په دروغو وانیوئ که تاسې چېرته د اسلام دپاره کار کولی د افغانستان دپاره کار کولی خو تاسې به ورور صاحب مهربان افغانستان جوړ کړی وي نو خبره دا ده چې ډاکټر صاحب نجیب چې اتلم شو قهرمان هم شو زیاتر ستاسې کردار دی ځکه ستاسې کردار د مجاهدینو داسې خراب لوبه م وکړه چې ډاکټر صاحب نجیب صاحب مهربانه د هر یو افغان په زړه کې ځای پیدا کړو ځکه چې ستاسې خیانتونه ستاسې د اسلام په نوم دا دروغ او د وطن بربادي او د خویندې میندې تباه کول او افغانستان تباه کول چې دي هغه ټول افغانانو ولیدو په ستاسې په دې ټاپو موږ نه غولېږو او ډاکټر صاحب نجیب زه ګرنټي درته وایم او زه چلنج ورکوم چې ډاکټر صاحب نجیب چې دی هغه طالبان نه دی شهید کړی ګنې طالبان یو وزیر خو دې بیان ورکړي چې دا کار موږ کړی دی ګز او دی میدان هېڅکله دا کار طالبان نه کړی خو وروسته یې کومه بېعزتي چې ورته وکړه هغه ټول افغان ملت ته خدای پام موږ هغه ورځ چې مبارزه شروع کړې وه په مبارزې باندې مو خپل سر مو په خپل لاس کې نیولی و نو وخت د خپل وچ ویلي په سر په وچ ویلي باندې د مرګ خبره لیکلې ده